څه وخت موږ دا نه پوهېږو چې د هر شی خپل ځای وي او خپل اهمیت وي. یعنې څه کارونه نورو کارونو نه زیات اهمیت لري. څنګه چې تاسو خپل لمونځ له ټولو نه اول بساتئ او نور داسې ډېر شیان دي کوم ستاسو عملونه له ښکلی جوړوي. هغه هم د ثواب کارونه دي، خو هغوی درجه د فرض کارونو درجې برابر نه ده. او داسې معامله د ګناهونو هم ده. او څه واړه شیان دي کوم چې تاسو ته کول پکار دي، څنګه چې تاسو کور ته دننه ځئ نو ښې خپې سره ځئ، او تشناب ته ځئ نو شپه خپه اول دننه ږدئ او دوا هم لولئ. دا واړه شیان دي کوم تاسو پرېښودی نه شئ، خو بیا راځي لوی ګناهونه. نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې خلک همیشه د دواړو کې ډېر ګډوډېږي. نو څه کېږي چې هغوی د واړه شیانو ډېر پام کوي چې ما دا ښه کار وکړو، ما هغه ښه کار وکړو، ما دا سنت پوره کړو، او څنګه چې دا نن جمعه ده نو ما سوره کهف تلاوت وکړو. نو هغوی د ثواب کارونه ډېر پابندي سره کوي او دا ډېره ښه خبره ده. خو بیا هغوی مخکې یو داسې لوی ګناه وي کوم چې هغوی هر وخت کوي او هغې په اړه سوچ نه کوي. ډېر لوی ګناهونه لکه څنګه د حرام مال ګټل او زنا او ربا شو، یعنی د ټول لوی ګناهونه، کبیره ګناهونه. داسې لوی ګناهونه کوم چې ستاسو ښکاره دي خو تاسو هغې په اړه سوچ نه کوئ، او بیا تاسو دا واړه شیان کوئ او خوشحالېږئ چې ما دا ښه کار وکړو، ما هغه ښه کار وکړو او څومره ثواب مې وګټو. نو بیا الله قرآن کې د سینس اف پروپورشن خبره کوي او دې له څه داسې بیانوي: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، چې تاسو خپل ځان وساتئ هغې ګناهونو نه کوم چې ډېر لوی دي او تاسو ډېر کوشش کوئ خپل ځان ساتلو. کبایر یعنی هغه کارونه کوم نه موږ الله منع کړي یو، نو الله موږ ته وایي چې د دوی نږدې هم مه ځئ. نو زه تاسو ته پویم چې دا یو وي لوی ګناه یعنی کبیره ګناه، او یو وي وړیکې ګناه یعنی دا صغیره ګناه. نکفر عنکم سیئاتکم، چې تاسو خپل ځان د لوی ګناهونو نه وساتئ، نو دا واړه ګناهونه به الله تاسو نه پخپله لرې کړي. نو یعنی الله وایي کوم زیاتې اهم معاملې دي څنګه چې حلال ګټه کول، څنګه ګټل دي او څنګه یې خرچول دي، دا ډېره اهم معامله ده. یعنی تاسو باندې دا فرض دی چې تاسو هغې پیسو سره د خپل کورني حقوق پوره کوئ، د خپلوانو او د یتیمانانو. نو قرآن کې راځي فذلک الذی یدعو الیتیم، چې یتیمانانو حق نه پوره کول ډېر لوی ګناه دی. او بیا دې کې دا هم راځي چې موږ تجارت څنګه کوو، چې موږ چا سره سودا کوو نو هغې کې زموږ هغوی سره معامله څنګه وي. نو دا ډېرې لوی خبرې دي، یعنی موږ ویلی شو چې درانه شیان دي. نو تاسو د ټول لوی ګناهونو ته وګورئ چې ذکر قرآن کې شوی دی او موږ ته حکم شوی دی چې موږ ورنه ځان وساتو. ربا، سود یعنی او زنا، لا تقربوا الزنا، د دوی نږدې به هم نه ځئ. نو دا هغه شیان دي چې چا موږ ته اصل کې پام کول دي، او واړه ګناهونه خو الله هسې هم وبخي. چې مونځ کې تاسو نه څه غلطي وشوه او تاسو چارځام صحیح نه دی کړی، یا کله چې تاسو قرآن لوستو او مونځ کو نو ستاسو سوچونه څه نور څه ځای کې وو، یا کله چې تاسو حج او عمرې ته تللی وئ نو څه ارکان تاسو نه پاتې شول، یا تاسو نه صبر نه کېږي او تاسو له هرې خبرې کې غوسه راشي، نو دا ټول واړه ګناهونه دي او الله به دا ټول تاسو نه لرې کړي هغه وخت کله تاسو خپل د لوی معاملې سمې کړئ. نو دا هغه خبره ده کوم چې الله موږ ته د واړو او لوی ګناهونو نه پویول غواړي. او یو بله ښکلې خبره کوم د آیت کې الله کړې ده، او هغه دا ده چې دلته الله د یوازې واړه ګناهونه لرې کولو خبره نه ده کړې. نو الله دې نه وایي وندخلکم مدخلا کریما، چې زه به تعالی د کریم طریقې سره داخلوم به. ستا څومره هم واړه ګناهونه دي آخرت کې به هغوی نوم به هم نه اخیستی کېږي، ستا دا ټول ګناهونه به خلاص وي او هغې ورځ باندې به ته زما مخ کې عزت او عظمت سره به ولاړ یې.